د ډیوې ګرانو لیدونکو یې وارې بیا ستاسو په وړاندې راغلی یم، ستاسو قربانی منظر شهید او دغه خبري خپرونه تاسو ته د واشنګټن ډي سي او ورجینیا څخه وړاندې کوم. نن د جمعې ورځ د جون د میاشتې 5مه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 9 او په افغانستان کې 8 دلته په واشنګټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. ستاسو قربانی منظر شهید او لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له کرونا وایرسه په نړۍ کې د مړو شمیر 3,91,000 او په امریکا کې 1,08,000 څخه هم اوښتی دی. له دغه وایرسه د اغیزمنو کسانو شمیر په ټولې نړۍ کې 6,6,58,000 څخه اوښتی او په پاکستان کې دغه شمیرې 90,000 څخه هم اوښتي دي. د پاکستان د خزانې وزارت وایي چې کېدای شي د کرونا وبا له کبله 10,00,000 تنه بېروزګاره شي. بلې لوري ته نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF په پاکستان فشار اچولی چې د سرکاري کارکوونکو تنخواګانو زیاتول دې ودروي او په راتلونکي مالي بودیجې کې دې خپلې خرچې هم کمې کړي. له کرونا وایرسه په نړۍ کې د مړو شمیر 3,91,000 څخه هم زیات شوی دی او تفصیلات یې دا دي چې په امریکا کې 1,80,000 څخه هم زیات کسان په دغه وایرس اخته شوي دي او له دغه وایرسه د اغیزمنو کسانو شمیر په ټولې نړۍ کې 6,6,58,000 څخه هم اوښتی دی. پاکستان کې په کرونا وایرس اخته شوو کسانو شمیر 90,602 ته رسیدلی دی او له دغه وایرس څخه د مړو شمیر 808 ته رسیدلی دی. بلې لوري ته د پاکستان د خزانې وزارت د جمعې په ورځ سینټ ته په یوه لیکلي جواب کې ویلي دي چې کېدای شي د کرونا وایرس په نتیجه کې د ټولبندي یا لاکډاون له کبله په لومړي پړاو کې د هیواد 10,00,000 تنه بېروزګاره شي او خو اپوزیشن ګوندونه دا شمیر تر دې څو چنده زیات ګڼي. د خزانې وزارت وایي چې په دغو 3 میلیونه کسانو کې چې کېدای شي روزګارونه وبایلي 10,00,000 د صنعت له څانګې سره تړلي دي چې په کارخانو، فیکټریانو او کې کار کوي او 10,00,000 هغه دي چې په غیر صنعتي ځایونو کې کار کوي. د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د خزانې وزارت جواب رد کړی دی. ویلي دي چې په پاکستان کې تر کرونا وایرس مخکې لا 2 میلیونه یعنی 10,00,000 خلک بېروزګاره شوي وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ وایي چې له 10 تر 25,000 کسان هغه دي چې لا پخوا بېروزګاره شوي وو او 10,000 به لا نور هم بېروزګاره کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت وایي چې سخت کال د بېروزګارۍ له کبله هم په ټیکسونو راغونډولو کې له 700 تر 900 ارب روپیو پورې کمی راتلی شي. د خزانې وزارت د سینټ غونډې ته په وړاندې کړي لیکلي جواب کې دا هم لیکلي دي چې د کرونا وبا له کبله په پاکستان کې د غریبۍ کچه تر 3.5% پورې زیاتېدلی شي چې دا مهال د 4.3% ده. بل لور ته د پاکستان د شمیرنې اداره بیرو اف سټیټسټکس وایي چې په روان مالی کال 2019 او 20 په 11 میاشتو کې ملکی واردات او صادرات راکم شوي دي او اقتصاد پوهان وایي چې دې سره به د خلکو په روزګار او ملکی اقتصاد بد اغیزې پریوزي. پوهان وایي دا به نه یوازې بېروزګارۍ زیاته کړي بلکې د خام مال د کمي له وجې د غیر ملکي ضرب مبادله یو لویه برخه به د تیار څیزونو په اخیستو هم خرڅیږي او کارخانې به هم نوې نوکرۍ ورکول ډیر کم کړي. بل لوري ته همداراز نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په پاکستان فشار اچولی دی چې د سرکاري کارکوونکو تنخواګانو زیاتول دې ودروي او په راتلونکي مالي بودیجې کې دې هم خپلې خرچې کمې کړي. او د پاکستان حکومت سیاسي مخالفه ګوند مسلم لیگ نون لګولی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن پارټیو یا ګوندونو مشرانو د نیولو لپاره احتساب قومي ادارې NAB چیرمن جسټس ریټایرډ جاوید اقبال بلیک میل کوي. زو افغانستان ولوري ته چې افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې 915 تنه په کرونا وایرس اخته شوي دي او د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیره شپه ورځ کې د کرونا وایرس 1500 مشکوکه سمپلونه دوی ته رسیدلي وو چې د هغې څخه 915 یې
مثبت راغلي دي. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه بلې لوري ته وایي چې په کندهار او فراه ولایتونو کې په وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګید د جمعې په ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې دا بریدونه نن او تیره شپه ترسره شوي دي. هغه لیکلي دي چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په فراه ولایت کې تیره شپه د طالبانو په هغې 25 کسیزې ډلې چې پر افغان ځواکونو یې د برید تابع لرله هوایي بریدونه کړي دي. له غرمې وروسته امریکایي ځواکونو په هغه وسلوالو طالبانو هم هوایي بریدونه کړي دي چې په کندهار کې د افغان پولیسو په پوستو بریدونه کړي وو. لا معلومات نشته چې په دغو تازه هوایي بریدونو کې څومره وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو د امریکې او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشت کې د سولې تر شوي تړون وروسته اوس تمه ده چې په نږدې وخت کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ پیل شي. خو دا نه ده څرګنده چې په دغو مذاکراتو کې به له دواړو غاړو ښځو ته ونډه ورکول شي او که نه. د نړۍ اتو پرمختللو هیوادونو او یورپي اتحاد افغان حکومت او طالبان هڅولي چې وایي په راتلونکو بین الافغاني خبرو کې دي د ښځو ګډون باوري کړي. او همداراز د استرالیا، کاناډا، ډنمارک، جرمني، هالند، ناروې، سویډن، برطانیه او د یورپي اتحاد پلاوي په دې اړه یو ګډه خبرپاڼه خپره کړې ده چې پکې پر دواړو غاړو د مذاکراتو کې د ښځو د ګډون غږ کړی دی. بلې لوري ته ځو چې په داسې حال کې چې امریکا په واشنګټن ډي سي او ځینو نورو ښارونو کې د شپې له 8 بجو وروسته پر ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. زرګونو کسانو په بیلابیلو ښارونو کې بیا هم مظاهرې ترسره کړي دي. دا مظاهرې د یو تورپوستي امریکایي جورج فلوید د وژلو د غندنې او د هغه په قتل د تورنو پولیس افسرانو د محاکمې لپاره دي. څو ورځې مخکې یو پولیس افسر د جعلي پیسو د کارولو په تور د جورج فلوید له نیولو وروسته هغه پر ستوني پښه کېښوده او له پښې او د دغې پیښې وروسته په روغتون کې ډاکټرانو وویل چې هغه مړ شوی دی. دغې پیښې اوس په ټولې امریکا کې د قهر او غوسې مظاهرې پارولي دي. په واشنګټن ډي سي کې د جمعې په شپه سلګونو کسانو مظاهرې وکړې. دلته د شپې له 8 وروسته ګرځبندیز دی، خو مظاهرچیان تر ناوخته د سپینې ماڼۍ تر شاوخوا راغونډي او دغه مظاهرو ته دوام ورکوي. نو ستاسو د ملتیا څخه ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې موږ سره په ژوندۍ بڼه مل شوي او دغه خپرونه مو ولیدل. تاسو په الله سپارم. ښه شپه ولرئ.